امنیت یې د ډاډ وړ دی خو اوسېدونکو ته لا هم حکومت د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه دي برابرې کړي. پکتیا کې د وزې ځدراڼ ولسوالۍ اوسېدونکي وایي په سیمه کې نسبتا امنیت شته خو لا هم حکومت ورسره توپیري چلند کوي او د روغتیا، پوهنې او بیارغونې برخو کې شته ستونزو ته پام نه دی کړی. د سیمې مشران له مرکزي حکومت او ولایتي ادارې ګیلهمن دي چې ورسره کړي ژمنې نه دي عملي کړي. دوی غوښتنه کوي چې په سیمه کې د ورته د شته ستونزو د هواري په برخه کې چټک ګامونه واخېستل شي. ډاکټران خو شته، مطلب خو په هغه اندازه نشته لکه کوم چې موږ ورته اړتیا لرو. دوایان هم کله کله راځي او کله کله داسې دوایان نه وي چې د ضرورت په وخت کې هغه موږ اړتیا پوره کړو. حکومت نه موږ دا خوښ دی چې موږ ته مکتبونه موږ لرې په لرې ځای کې اوسېږو، په غرایزې منطقې کې اوسېږو، هلته نشي کولی هلکان چې دوی تګ راتګ وکړي. په دې اړه به زه داسې درته ووایم چې وزې ولسوالۍ یو ګڼ نفوسه ولسوالۍ ده چې تقریبا د 1,15,040 په شاوخوا کې نفوس لري چې دې ته د صحت په برخه کې هېڅ توجه نه ده شوې. موږ کلینیک لرو لیکن دوایي نه لرو، ډاکټر لرو دوایي نه لرو. ډېر معمولي مریض چې وي موږ یې مرکز ته انتقالوو. او په دویم قدم کې دغه یوه شبخانه یا د یو کلینیک د دې خلکو دپاره بسنه نه کوي، ځکه چې وزې ولسوالۍ 103 کلي لري چې د دې جملې څخه 40 کلي رسمي دي چې پاکې ملي پیوستون وخت نه وخت کار کوي. هېڅ مشکل نه مشکل نشته، لیکن د دولت نه په مرکزي دولت باندې په پکتیا مرکز ګردیز باندې دا غږ کوو، دا غږ به نور هم انشاءالله بدرګه کوو چې د غاښو خره هم د موږ په طرف درځي. د موږ په غلار کې نه څوک غلا کوي نه څوک موټر تښتوي، بیا یې موږ ته توجه نه ده کړې. په ورته مهال په یاده ولسوالۍ کې سیمه ییز مسؤلین هم مني چې د وزې اوسېدونکو ته لازم کار نه دی شوی، خو وایي د خلکو ستونزې له ولایتي ادارې سره شریکې کړي تر څو په راتلونکي کال کې ورته د حل لار ولټول شي. څومره نورو ولسوالیو ته شوی، اوس 100 مکتبونه ولایت ته راغلي دي، د وزې ولسوالۍ په 3 مکتبو کې نیولې ده. 3 مکتبونه موږ ته کله کافي ستونزې شته. کلینیک هم یو ده په ټوله ولسوالۍ کې، ساحې هم لرې دي، خلک د مشکلاتو سره زیات لاس ورکوي. په ټوله کې د وزې ځدراڼو په شمول شواک او ګرد څېړې هغه 3 ځدراڼ میشتې ولسوالۍ دي چې خلک یې د نورو ستونزو سربیره د پوهنې او روغتیا په برخو کې له ډېرۍ اسانتیاوو بې برخې دي.